السلام علیکم. قدرمنو کتونکو، دا وخت زه د ریډیو پاکستان پېښور نه بالکل برای راست او زما د ډیوټي ټایم ختم شو، نو یقین وکړه ډېر زیات ناوخته هم دی، ناوخته ټایم دی، دا تقریبا د شپې 10 بجې دي او روان یم کور ته ځمه. اوس چوټي شوه، ډیوټي واقعي چې ډېر سخت کار دی، نو چې هر چېرته اوسئ الله مو خوشحاله ساته او تل بریالي اوسئ. او تاسو به بهر دا تیاره هم وګورئ چې دا څومره زیاته تیاره ده، او بس خوشحاله او آباد اوسئ. شهاب خان سره ملاویږم. شهاب خان زموږ ډیوټي افیسر دی. شهاب خان ناوخته دی که نه، او ډېر زیات ناوخته دی، نو زه دنه کور ته ځم. ښه بیا به ګپ لګوو انشاءالله. قدرمندو کتونکو، بس پروګرام ختم شو، ناوخته ټایم دی، کور ته ځان رسول غواړو ځکه چې بیبي به راته بیا غوسئ، او د بیبي دپاره به ځان په وخت رسومه. خو یقین وکړه دومره زیاته یخني، وای 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 دا یخني څه کوي. تاسو به دا ګورئ دا ماحول، خو کومه تیاره چې تاسو ته ښکاري تکه توره تیاره ده. بس الله مو خوشحاله ساته، تل بریالي اوسئ. تل وي الله په امان.